ننګرهار که څه هم د هیواد په کچه د سترسو برخه کې زیات شهرت لري، د دې ترڅنګ د ګوړې د تولید پر ګاڼیو هم مشهور دی او هر ځای د ننګرهار د ګوړې صفت کیږي. ننګرهار کې د ګنیو د تولید کارخونې یا ګاڼې یو مالک شیرالله عزیزي وایي له خپل کار خوشحاله دی. عزیزي وایي په 40 ساعتونو کې د ګوړې د تولید کچه 150 منه ده او 10 کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابر کړې ده. ګوړه خو تقریبا روره مونږه 40 ساعته شپه ورځ یو ټیم د شپې کار کوي یو ټیم د ورځې کار کوي، نو په دې کې تقریبا شپه ورځ کې مونږه 1.5 منه ګوړه تولیدوو او په دې کې شاوخوا خپله داخل د کارخانې ته هم 1 مشتری راځي، خار او دوسرکه او جلال آباد د ننګرهار ښار تر لغمانه پورې دلته هم ځي او 1.5 د بره ولایتونو چې هغه منطقي یخي دي هغلته د ګوړو استفاده ډیره کوي خلک، نو وړي هغلته یې وړي، تاجران یې وړي، پرچون هم خلک وړي. شکر د الله نه راضي او د داخل د تولید وطن تولید ده او ډیر ښه په ښایسته شکل سره مخکې روان ده. بل خوا د ګنیو د تولید په دې کارخونه یا ګاڼۍ کې پر کار بوخت کاریګر امید او سلیم وایي په دې خوښ دي چې خپل هیواد او سیمه کې کار کوي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. دغلته ګاڼۍ کې د استاد په صفت باندې کار کوم او ډېر خوشحاله یم چې په کور دننه موږ ته د کار کولو زمینه مساعد شوې ده او د حکومت نه غوښتنه کوو چې نور ډېر کارونه موږ ته په لاره واچوي او موږ ته کارونه برابر کړي. او دلته چې کوم کار موږ روان کړی پوه شئ الحمدلله خپل کور مخکې د کار پیدا شوی ده، چاپېرې پکې لګیو خپل کور ته یو مړی رزق ګټو. دغه وړکي کار کې چې خبره موږ 10 کسان کارګر یي، څوک ګني ریبي، څوک یې چلونکي راوړل والا دي، څوک اتکول والا دي. نو دغسې انشاءالله په افغانستان کې چې کوم کار موږ ته روانېږي په هغه موږ خوشحالېږو او دغه موږ مسافرو چې روانېږي ځي سختو ته ځان ورکوي، نو هغې نه د خپل وطن کې په دغه 200-300 شکر وباسي بهتر ده. ضرورت نه لري چې دغه خلکو غلامي وکړو، د خلکو ټیټ سترګي وکړو، دغه موږ ته بهتر ده. د ننګرهار لالپورې، کامې، بهسود، سررود، ګوشتې، کوز کونړ او بټي کوټ ولسوالیو کې ګني کرل کیږي او دا لامل شوی چې پخوا به له پاکستانه ننګرهار او نورو ولایتونو ته ګوړه راوړل کېده، خو اوس یې تر ډېره بریده مخه نیول شوې ده.